سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست او زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، په نن ویډیو کې غواړم همدا طریقه درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د انټرنیټ د غلا کېدو مخه ونیسو. زیاتره اپلیکیشن یا سافټویر به تاسو انسټال کړي خپل موبایل کې، نو هغه ځینې سافټویر ستاسو موبایل ډیټا غلا کوي. نو هغې مخه موږ څنګه نیولی شو؟ زیاتره دوستان دا پوښتنه کوي چې موږ هیڅ انټرنیټ کارولی هم نه دی، نو زموږ ډیټا بیا مصرف شي یا ام بي مصرف شي. نو موږ ته داسې یوه طریقه وښایه چې موږ دغه ام بي بچت سي. نو زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې طریقه ښیم چې کوم اپلیکیشن ستاسو موبایل ډیټا غلا کوي. نو ډېر اسانه ده دوستانو، دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ. او دوستانو که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او څنګ کې د بیل نشان باندې هم کلیک وکړئ او فعال باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانو تاسو ته در ورسېږي. دوستانو، دغه اپلیکیشن ټګ یو زه دغه ګورم چې دغه زموږ انټرنیټ غلا کوي او یا نه. دلته په دې باندې ګوته ټینګه ونیسئ او بیا به اف انفو ته په دې دغه کونج اپشن باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، کله چې په دې باندې کلیک وکړئ بیا دلته موبایل ډیټا لومړي اپشن باندې به کلیک وکړئ، دغه باندې به کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو غوښتلی شئ یو فورګراوند ډیټا ده او بل بیکګراوند ډیټا ده. فورګراوند کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ هغه فورګراوند ډیټا مصرف کوي، یعنی اپلیکیشن د خلاصولو په اساس ډیټا مصرفوي. او بل بیکګراوند ډیټا ده کله چې تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ هم نه وي او تاسو نه ډیټا وایي چې ستاسو انټرنیټ غلا کوي، نو دا به موږ څنګه کولی شو چې دغه بنده کړو؟ نو دا ډېر اسانه ده دوستانو. دلته به تاسو دغه الاو بیکګراوند ډیټا دا یوزیج دلته به تاسو دغه کلوز کړئ، نو ستاسو ډیټا به نه مصرف کېږي، نو ستاسو ام بي به هم بچت سي او خپل انټرنیټ د ډېر وخت لپاره استفاده کولی شي. نو دوستانو، که چېرته مو ویډیو خوښه وي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې نورې ویډیوګانې تاسو ته در ورسېږي. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان، ښه وختونه.